السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن غواړم د دیګي کباب پخولو طریقه در سره شریکه کړم. دا کباب ډیر زیات خوندور ده، پخېدل هم اسانه دي. که تاسو هم غواړئ د دې خوندور کباب پخولو طریقه زده کړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه سوله نو هیله کوم لایک او سبسکرایب مه هیروئ. لومړی په یو کړاهي کې غوړ اچوو. غوړ چې ښه ګرم سو غوښه ور اضافه کوو. په همدې ترتیب په زیات حرارت باندې غوښه ښه ډیره له غوړۍ سره سره کوو. ما دا کباب د خوسي له غوښې څخه تیار کړی. تاسو کولی شئ د پسه له غوښې نه هم تیار کړئ. په همدې اندازه چې سره سوه له غوړو یې باسو، بیا یې په دیګ بخار کې اچوو. لومړی یو دانه پیاز په دیګ بخار کې اچوم، ورپسې بیا سره کړې غوښه ور اضافه کوم. شپږ پلۍ میده سوې اوږه ور اضافه کوم. یو قاشوغه تور مرچ، یو قاشوغه وچه دڼیا او د ضرورت په اندازه باندې مالګه، یو دانه هم لیمو ور اضافه کوم. نیم ګیلاس مې جوش سوي اوبه ور اضافه کړې. د دیګ بخار سر مې بند کړ. 15 دقیقو لپاره مې په کم حرارت باندې بخار ورکړ ترڅو کباب نرم سي. کباب څو تیارېده دلته ما ډوډۍ پخه کړه، ځکه چې له کباب سره چې ګرمه ډوډۍ وي نو خوند یې دوه برابره کیږي. دلته مې د دیګ بخار سر خلاص کړ. کباب ښه نرم سوی و. یو زغال مې د منقل په سر باندې کېښوده چې ښه تازه او سکروټه سو. بیا مې د کباب په مابین کې کېښوده. لږ ذره غوړ مې پرې واچول چې دود وکړي. د دیګ سر بندوم. 15 دقیقو لپاره یې پرېږدم ترڅو کباب د زغالو بوی واخلي. د دې زغالو دود کباب ډیر خوندور کوي. لکه په افغانستان کې به مو چې په رستورانت کې کباب اخیسته همغه رقم خوند او بوی ورکوي. ورپسې مې یو دانه پیاز میده کړ. لږ ذره تازه ګشنیز مې هم میده کړ. ګشنیز او پیاز مې سره ګډ کړل. لیمو مې پرې واچو. کباب مې چې په غوري کې واچو، بیا له دې پیاز او ګشنیز سره یې ډیزاینوم.
او زموږ د نن ورځې پخلی. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.